السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې وکړي ستاسې به ټول ښه او جوړ یاست. ملګرو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې خپل موبایل تیز چارج کړئ. یعنې ملګرو که چیرې ستاسو موبایل تاسو چارج ته تړئ او هغه په ډېر وخت سره چارجېږي، یعنې زر ځان نشئ چارجوئ، نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې خپل موبایل ډېر زر چارج کړئ. نو ملګرو به ځو د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. ملګرو تر ویډیو شروع کېدلو مخکې چیرې تاسو ویډیو لایک کړی نه وي، مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او د هغه رقم یې له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او د هغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هر ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوې اپلوډوو. نو ملګرو تر ټولو مخکې تاسو لاړ شئ پلی سټور ته. په پلی سټور کې به تاسو ولیکئ فاسټ چارجینګ. کله چې ملګرو تاسو په پلی سټور کې فاسټ چارجینګ ولیکئ، دغه اول اپس تاسو دلته لیدلی شئ چې فاسټ چارجینګ پرو سپیډ اپ. دغه اپس به تاسو له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ. ملګرو کله چې دغه اپس تاسو له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ، ګوره ملګرو د دې څه کوم ریټینګ ده 4.6 ریټینګ ده او د هغه رقم 1M پلس خلکو دا ډاونلوډ کړی دی، یعنې 1 میلیون کسانو دغه اپس له دې څخه ډاونلوډ کړی ده. نو تاسو به هم دغه اپس له دې څخه ډاونلوډ کړئ. کله چې ملګرو تاسو دغه اپس له دې څخه ډاونلوډ کړئ، د هغه رقم تاسو راسئ په فاسټ چارجینګ پرو په دې باندې به کلیک وکړئ. ملګرو کله چې تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ، ګوره دې څخه مین انټرفیس تاسو ته خلاصېږي. انټرفیس یې دا رقم دلته تاسو ته خلاصېږي. ګوره دلته د هغه بیټرۍ په باره کې ټوټل معلومات دلته تاسو ته درکوي چې کیپیسټي یې دونه ده، ولټیج یې دونه ده، کرنټ چارجینګ سو، هیلث سو، ټمپریچر سو، د هغه رقم پلګین سو، ټیکنالوژي سو، ماډل سو، مثال ټوټل شیان یې دلته تاسو په ماډل کې ګوره تاسو د موبایل ماډل درکوي. د هغه رقم دلته تاسو راسئ په سټارټ باندې به کلیک وکړئ. ملګرو کله چې تاسو په سټارټ باندې کلیک وکړئ، ګوره دلته تاسو ته بیډ کنیکشن نه واړوئ، یعنې بیډ دغه یې راواړوئ چې تاسو موبایل چارجر نه دی کنیکټ. تاسو به اوس راولاړ شئ ملګرو د خپل موبایل چارجر به ورته کنیکټ کړئ. تاسو به صرف او صرف په خپل موبایل کې دغه اپس خلاص کړئ. کله چې دغه اپس تاسو په خپل موبایل کې خلاص کړئ، بیا به تاسو راسئ، بیا به خالي دلته به هغه چارجر کنیکټ کړئ. ملګرو کله چې تاسو ګوره چارجر کنیکټ کړئ، اوس به ستاسو د موبایل چارجینګ ګوره روان شي، یعنې اوس به ستاسو موبایل ډېر زر چارجېږي. ګوره ملګرو په دغه طریقه سره تاسو کولی شئ چې د خپل موبایل ډېر زر چارج کړئ. نو په دغه طریقه سره ملګرو تاسو کولی شئ صرف او صرف دغه اپس خلاص کړئ او دغه اپس تاسو اوکې کړئ. بیا تاسو راسئ د کومه طریقه چې ما په استعمال کړله، بیا به تاسو خپل چارجر ورته کنیکټ کړئ. ګوره ملګرو اوس دا چارجینګ روان ده، اوس به ستاسو موبایل تر له مخه ډېر زر چارج شي. نو ملګرو په دغه طریقه سره تاسو کولی شئ چې د خپل موبایل ډېر زر چارج کړئ. نو ملګرو خدای دې وکړي چې دغه ویډیو به ستاسو خوښ شوې او دغه اپس مو خوښ شوی. نو ملګرو کوم ویډیو خوښ شوي ویډیو درسره لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هر ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوې اپلوډوو. نو ملګرو بیا وینو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.